السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدلله حج هم الله تعالی په خیر سره تیر کړه، الله دې قبول کړي، مبرور دې خدای وګرځي او بیرته دې خدای پاماني لپاره راوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. تاسو زما تر څنګ وینئ چترۍ چې خلاصېږي ښه دا لکه ګل چې مړاوی سو بیا بیرته تازه کېږي. ماشاءالله تاسو وینئ دې خوا ته هم وینئ هغه دی کلاویږي. تاسو ته ګورئ ښه صلی الله علیه وسلم د سمې شوې ورو ورو د خلاصېږي راغلو سلام ته. خو الحمدلله سلام مخکې تر سره شو د منځه نه مخکې نو یو سلام بالخیر نن کو شپې راوړو مکې نه نو بیا خوند نه کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سلام علیکم داسې لاړ شي. ټولو ملګرو چې میسیجونه کړي وو پیغامونه یې پرېښي وو الحمدلله دعاګانې مې ورته کړي. الله دې د هغې په حق کې هم دعاګانې قبولې کړي زمونږ او زمونږ دې هم الله تعالی قبول کړي. الله تعالی دې دغه سفر زما اخري نه کړي، تاسو دې هم خدای راولي، بار بار دې الله تعالی مونږ راولي. ډېر خوږ سفر دی او یو خبره به درته وکړم چې په مدینه کې د هر ځای خپل خوندونه دي، خو مدینه کې چې کوم خوندونه دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر څنګ چې کوم خوند دی کوم سکون دی فکر نه کوم دنیا په یو ځای کې مې بعد دا به تاسو معلومات کړي او راش وګورئ. الحمدلله ډېر سکون دی د جانان تر څنګ چې کوم سکون دی نو فکر نه کوم بل ځای یو ځای کې دا سکون پیدا شي چې کله دې ځای نه لاړ شي فکر کوي لکه سړی چې یتیم و یسیر وي که نه چې سعودي کې چې صاحبان چې دلته اوسېږي هغې ته معلومات دي چې کله دلته راسي مسجد نبوي ته خصوصا مدینې ته را داخل شي ته به چې هر څه ما سره دي هر څه مې شته که نه هېڅ احساس نه کوې چې ما نه څه ورک دي یا زه څه نه لرم حالانکې تا سره به هېڅ هم نه وي خو داسې احساس به کوې چې هر څه را سره شته دا د دې برکت دی. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. نو داسې ننوځي باب السلام هغه ځای کې ستاسو ته ښکاري بیا هم داسې راځي داسې د بیا هغه بیرته صاحبان تاسو ته ښکاري راوځي نو راغلو فقط هغه یو سلام به ورسره وکړو او ځینې دوستانو غوښتلي وو چې زموږ سلامونه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسوي نو اوس به انشاءالله ورشو سلامونه به هم ورته وکړو او الله مو ټول راوله څوک چې نه یې راغلي الله دې هغې راولي نو پس د سلام بیا به انشاءالله دلته تر غرمې یو بیا به بېرته مکې ته ځو کېدای شي بس بیا د 2-3 ورځو کې انشاءالله افغانستان طرف ته روان شو. الله دې مو تاسو ټول بیا راولي. الله تعالی دې زمونږ اعمال زمونږ عبادتونه عبادت نه عادت الله دې په عبادت کې حساب الله تعالی دې زمونږ وطن کې امن او سوله ثبات تل قایم و دایم لري والله تعالی دې وطن دشمنانو ته هدایت وکړي خو بیا هم د هدایت وړ نه رب دې ذلیله کړي د دغه روضې په برکت سره او دې پاکې خاورې په برکت سره جنګ نه ستړي شوي یاستو دا غمونه او تکلیفونه او دا بیا دوباره کور کلی وطن پرېښودل دا مو د لاسه نه کېږي او خدای پاک دې هغه ناراضي ورونه چې هم دي هغې دې الله تعالی په زړونو کې رحم ور واچوي او را دې شي څو خپل وطن څخه ټول دغلته پاتې شو او یو خوشحاله ودان افغانستان ولرو. نور والله شرم دی زه خو کله کله سوچ کوم دا خلک اوس هم راټولېږي یو ځای کې بیا د وطن په خلاف باندې سره تجمع یې کوي او بیا غواړي چې یو شورش یو تشویش قوم ته یا ولس ته واچي نو په والله کله کله سړی خفه شي نو الله تعالی دې وکړي چې دا هر څه په خیر او عافیت سره سرته شي او دی هم راشي ارامه شي ځکه دا 40 کاله هم دا حل دی پیدا شلو په جنګ کې اوس تقریبا نزول عمرم نزولي ده نو الله دې نور دغه غمونه او تکلیفونه زموږ څخه ورک کړي خو والله د نور ملکونو خلک دلته راشي وګورئ هر یو ځان ته دعاګانې کوي موږ خپل د ځان له دعاګانې وطن ته ډېرې ځکه چې دردونه هم لیدلي تکلیفونه هم لیدلي جنګونه هم لیدلي دي نور په والله حوصله نه لرو نو هر هغه څوک چې بیا د وطن کې شر غواړي او شر ته لمن وهي الله تعالی دې اول ورته هدایت وکړي او الله تعالی دې ورته دعا کوو چې خدای پاک دې ورته زړه کې د رحم اوبه توی کړي او که بیا د هدایت وړ نه
رب دې رسول الله صلی الله علیه وسلم په برکت باندې هغه بد ځای د ورته په نصیب شي چې ټول عمر هغه ځای نه خلاصون لاره دې نه وي. موږ د الله تعالی د شر څخه ورته خلاص کړي او د فلسطین او د غزې مسلمانانو ته الحمدلله دعاګانې کوو. زه به تاسو ته یو خبر وکړم، زما په غاړه دا دسمال وینئ، مکې ته ننوتم دا مې سر نه تړلی و، زه یې ودرولم، وایي دا لرې کړه، وایي دا ممنوع دی. ولې ممنوع دی؟ وایي بس ممنوع دی. چې پوښتنه مې وکړه دا فلسطین خلک اکثره استفاده کوي، نو دومره دلته د خلکو دا خلک داسې رانیول شوي دي. نو موږ او تاسو ته هر څه پاتې دي ورونه. الله تعالی دې موږ او تاسو ته دومره قوت راکړي چې تر څو پورې چېرته مسلمان باندې ظلم کېږي موږ او تاسو ورته ورسي. بس دا به زموږ دعا وي. الله تعالی دې موږ او تاسو ټول نه راضي شي. او ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله. اکثره هغه هیوادوال چې په اروپایي او په غربي ټولنه کې ژوند کوي دې سره د خپلو بچو د آینده یا د مستقبل فکر وي چې زما بچي به په دغسې محیط په دغسې ټولنه کې ژوند کوي، خو طبیعي خبره ده چې دغه ټولنې او دغه محیط اثر به په دغه ماشومانو باندې وي. نو که چېرته تا سره د خپلو بچو دغسې غم وي راځه دا هیڅ فکر مه کوه. الحمدلله موږ قرآن کور اکاډمي جوړه کړې ده چې دا اوس موږ سره په لسګونو تعداد باندې الحمدلله ماشومان د روزنې لاندې دي. هغې لپاره موږ خپل کاریکورم او درسي مواد لرو چې په هغې کې دوی ته هم د مور و پلار حقوق، همدارنګه د معاشرې آداب، همدارنګه هغه د شریعت مخالف یا زموږ او ستاسو د افغاني کلتور او عنعناتو مخالف کومې خبرې چې دوی ته په مکتب یا په محیط کې ښودل کېږي هغه به انشاءالله دلته هر څه صفا کېږي. ته همدا ستا اولاد به انشاءالله داسې روزنه ورته موږ ورکوو چې آینده کې به فکر کوي دا ستا په غېږ کې لوی شوی. که غواړې خپل اولادونه په قرآن کور اکاډمي کې وروزې په دغه وټساپ نمبر همدا اوس ما سره رابطه کې شه. انشاءالله په یو میاشت کې دننه به ستاسو ته نتیجه مخامخ